بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچکی. ازبکستان هیواد کې د افغانستان سفارت لخوا د هیواد اخرنی زلزلې د شهیدانو لپاره د دعا د مراسمو ترسره کېده. بیجینګ کې د افغانستان سفارت د ختیځو ولایتونو د روسي زلزلې د قربانیانو د غمشریکۍ په پار د تعزیت مراسم ترسره کول. په کنګو هیواد کې د نوي ویروس خپرېده. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1404 کال د ورځې 15مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. ازبکستان کې د افغانستان سفارت د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د روسي زلزلې د قربانیانو له کورنۍ سره د غمشریکۍ په موخه د دعا او تعزیت مراسم ترسره کړل. په دې مراسمو کې د ازبکستان لومړی وزیر عبدالله عارفوف هم ګډون وکړ او د دې هیواد ولسمشر خپل د خواخوږي مراتب شریک او د تعزیت پاک کتاب کې ثبت کړل. ښاغلي عارف په دې مراسمو کې وویل چې ازبکستان به له زلزلې ځپلو سره د 266 ټنه لومړنیو توکو بیروني مرسته وکړي. په دې مراسمو کې د ازبکستان نورو چارواکو او د زیات شمېر هیوادونو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. بیجینګ کې د افغانستان سفارت د ختیځو ولایتونو د روسي زلزلې د قربانیانو د غمشریکۍ په پار د تعزیت مراسم ترسره کړل. په بیجینګ کې د افغانستان سفارت وایي چې د دې مراسمو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لیو بین، د آسیایي څانګې مرستیال ماومینګ او د ګڼو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی و. دغه راز په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان اسلامي امارات سفارتونو له زلزلې ځپلو سره د غمشریکۍ او تعزیت مراسم ترسره کړل. د خبرونو دوام. انقره کې د اسلامي امارات سفیر شیخ سنی الله فرهمند په ترکیه کې د ترکمنستان له سفیر مکانشان قالیوف سره کتلې دي. ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په متقابلو اړیکو مشترکو ګټو له سیمې سره د افغانستان په اقتصادي اتصال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. دواړو لوریو د افغانستان سیاسي او اقتصادي ثبات د سیمې د ثبات لپاره اړین بللي او په دې برخه کې د اسلامي امارت هڅې هم ستایلې دي. وروستی خبر د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افریقایي هیواد کې کانګو جمهوریت کې د ایبولا په نوم د یوه نوي ویروس د خپرېدو له کبله د روغتیایي پاملرنې د 4 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د دې هیواد په سویلي ولایتونو کې دغې ناروغۍ لږ تر لږه 28 نور مشکوکې پیښې هم ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په کانګو کې د دې ویروس د خپرېدو کچه لوړه په سیمې کې منځنۍ او په نړیواله سطحه ټیټه ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.